لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی مکا و خوبونا لخوب جکسا ازنگونا دی بیا بکڑی ارمان دا تور لحد سخت تکلیفونا دی. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ زمونږ د دین په امامانو کې اولوی امام تیر شوی دی. امام شافعی صاحب رحمت الله علیه رده استاد دی. امام احمد ابن حنبل دی په یمن کې اوسېده او امام شافعی صاحب رحمت الله علیه په شام کې اوسېده. دواړه استاد او شاګردان دي، یو بل سره انتهایی زیات محبت او مینه ده. اصل د استاد او شاګرد په منځ کې د محبت یو نسبتي کم شاگرد چې د استاد قدر کوي دا جون کې برکت دی، او کم شاگرد چې د استاد قدر نه کوي بے قدری کوي دنیا کې هم ذلت او آخرت هم خرابي. نو امام شافعی صاحب رحمت الله علیه یو ځل زړه کې دا سوچ راغی چې یاره ډېره موده شوه چې ما د خپل شاګرد احمد ابن حنبل ونه لیده، خو پیاده مزل به وي د ګاډو مزل خو ونه. یو قافله تله یمن ته، نو قافلې له خط ورکو په هغې یې لیکلي وو خپل شاگرد ته لیکلی امام شافعی احمد ابن حنبل ته چې شاگرد ډېر زیات مې یاد شوی او تم لرې او زم د نه لرې ما زړه مې کېږي چې د ستا ملاقات له درشم. ور استاذ ورته وایي دا څونه د ادب الفاظ دي، په کار خدا وه چې لیکلی وي چې ته د ما ملاقات له راشه، وی نه زړه مې کېږي چې د ستا ملاقات له درشم، خو پته نه لګي هسې نه چې د درشم او ته نه. نو ته مهرباني وکړه ما ته یو وخت وښایه چې په هغه وخت ته په کور کې موجود یې چې د ستا ملاقات ته درشم، زما ډېر یاد شوی. خط چې قافلې ورسو احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ته ورسېد، هغه خفه شو چې زما استاذ زه د هغه یاد شوی یم او زما ملاقات غواړي او ما له راځي. هغه فورا یو قافلې والا ته یو خط ورکړ او په هغې کې لیکلي چې استاد صاحب ته به تکلیف نه کوې او زه په پلان کې روز په یو قافله کې در روانېږم چې ته ځم زه ستاسو ملاقات له درغلم. شافعي صاحب رحمت الله علیه خو ډېر لوی بزرګ و، د احادیثو امام و، د فقه امام و، ډېر لوی شخصیت و. هغه ته چې کله خط میلاو شو نو هغه د خپل شاګردان راوغوښتل، وایي زما هغه ډېر لوی شاګرد چې احمد ابن حنبل دی، احمد ابن حنبل د نبی علیه السلام د 6 حدیثو حافظ و. قرآن شریف کې را یو ځای کې نو شپږ نیم زره آیاتونه دي تقریبا 6,650 نو یو حدیث هم د آیت برابر دی یا ته زیات دی یا ته کم، نو چې 6 لکه احادیث یې تا اندازه ولګوه چې څومره قرآن شریفونه به دې جوړېږي، دا د هغه یاد و. نو شافعي صاحب خوشحاله وي چې کوم شاګرد قابل نو استاذ په هغه ډېر خوشحاله وي. زموږ هم چې کوم شاګردان قابلان دي درس و تدریس کوي خدمت کوي د دین، موږ ډېر زیات خوشحاله یو د هغه شاګرد نه. نو د خپلو شاګردانو ته وایي چې زما یو قیمتي شاګرد را روان دی او هغه له به استقبال له وځو د کلي نه بار. چې کومه ورځ باندې قافله را رسېدله نو دوی وله بار استقبال له وتل. په زرګونو شاګردان دي، د لارې نه څوک یو خوا دی او څوک بل خوا دی استقبال ته ولاړ دی. بادشاه تپوس وکړه لکه دا جلسه جلوس ته څه دی، دا دومره خلک چې وتل څه چل شوی دی؟ وی دا صاحب د امام شافعي صاحب یو شاګرد دی احمد ابن حنبل هغه را روان دی، د هغې استقبال له دا خلک وتې دی. بادشاه وی ښه احمد ابن حنبل راځي، هغه ډېر لوی سړی و که نه، هر چا نوم اورېدلی و. وی زه موزم استقبال له. نو چې بادشاه ووت ورسره وزیران هم ووتل، د سلطنت چې کوم نور خلک و مشران هغه هم ووتل، یو ډېره لویه جلسه جوړه شوه. احمد ابن حنبل رحمت الله علیه راورسېد، چې راورسېد ستړي مشي ورسره وشو. بادشاه راغی شافعي صاحب ته وایي صاحب دی به زما میلمه وي، بل وزیر راځي وایي زما میلمه به وي، بل راځي وایي زما میلمه به وي، څوک وایي زما میلمه به وي. امام شافعي صاحب وایي نه دا زما شاګرد دی او ما راغوښتی دی، ما له ملاقات نه راغلی دی، لهذا دی به زما میلمه وي د بل چا به نه، به دې کې ګیلې ختمه وو. اوس که یو لی ورکوم بل به خفه کېږي، که بل لی ورکوم بل به خفه کېږي، بس ما له راغلی دی زما میلمه به وي. نو امام شافعي صاحب رحمت الله علیه ډېر زیات مهمان نواز و، ډېره لویه میلمستیا به یې ورکوله خلکو له. چې دې سنګ راورسېد دمه شو نو میلمستیا ورته لومبی ورکړه.
نو هغه میلمستیا کې ډېر لوی درستخان وغوړېد. احمد ابن حنبل هم پې دغسې ناست دی، شافعي صاحب هم ورته مخامخ کوربه ناست دی، نور خلک هم ناست دي، وزیران هم پکې ناست دي، بادشاه هم پکې کېناسته. ځکه عزتمن میلمه سره خلک عزتمن قربان هم یو ځای کړي. چې ډوډۍ کله شروع شوه، خوراک شروع شو، نو که ستاسو خیال نو عموما خلک د میلمه خولې ته ګوري چې دی څه شی خوري، لږه خوري، ډېره خوري، کم شی یې خوښ دی، یا مثلا که څه ضرورت چې وله راوړو، د اوبو ضرورت چې اوبه وله راوړو. نو خلکو احمد ابن حنبل ته کتل رحمت الله علیه ته. تاریخ لیکي چې د ډوډۍ ته ناستو او ډېره زیاته ډوډۍ وخوړه او لګیا دی خوري. ډوډۍ په ځمکه پرته ده په درستخان او دی پې بله سر ښکته کړي، چا ته نه ګوري، لګیا دی ډوډۍ خوري. خلک ماړه شو، دی لګیا دی ډوډۍ خوري. خلکو لاسونه بند کړل، دی بیا هم لګیا دی ډوډۍ خوري. نو بعضې خلکو محسوسه کړه چې یاره دا میلمه خو یا د خوراک په چل نه پوهېږي، یا ډېر اوږې دی، یا چې ته خوراک لیدې نه دی. ځکه دا که بعضې وخت کې سړی اوږې م وي، خو چې ملګري بس کړي نو هغه وایي زه لږه مې وخوړه اوس به بس کړم، ملګرو سره به یو شان بس کړم. او چې ملګري ټول بس کړي او دی لګیا نو لږ په مجلس کې ښه نه ښکاري. خیر ټول خلک ده ته ګوري، امام شافعي صاحب هم ورته ګوري او دی مقسې لګیا یې ډوډۍ خوري. چې ډوډۍ کله وخوړه او درستخان اوچت شو او شپه راله، نو شافعي صاحب رحمت الله علیه چې کور ته راغی، کور ته نو هغه خپل چې کوم ماشومانې لوڼې وې، ماشومانې جینکۍ چې چا کټورو کې او جامونو کې اوبه نیولې وې د میلمه د خدمت دپاره، هسې پوټینی پوټینی، هغې ورته وي بابا هغه میلمه پکې کم یو وی دا ما ته چې مخامخ ناستو، وی تا ته چې مخامخ ناستو دا هغه احمد ابن حنبل دی. وی بابا چې تا وی چې د حدیثو حافظ دی هغه دی دی؟ وی یو هم دی دی. وی چې تا وی چې ډېر بزرګ دی او پرهیزګاره دی او د نبي علیه السلام د سنتو تابعدار دی هغه دی دی؟ وی یو هم دغه دی. پوه شو شافعي صاحب. اوس ماشومان ورته وایي، وی ښه نو سنتو کې دومره ډېره ډوډۍ خوړل شته لکه ته چې وخوړه. هغه زمانه د پیغمبر علیه السلام دور ته نږدې وه، ماشومان هم په دې پوهېدل چې سنت طریقه باندې خوراک داسې پکار دی، په سنت طریقه دومره ډوډۍ خوړل پکار دي، دومره نه ده خوړل پکار. نو چې د شریعت نه به دومره خلاف یو ماشوم ولیده نو هغه به فورا اعتراض کو، بابا شریعت کې دومره ډوډۍ خوراک شته لکه دې میلمه چې وخوړه، د خو ځان نه مو شرمو، مونږ یې مو شرمولو. ټول خلک لګیا دی چې شافعي صاحب د خپل شاګرد صفت کو او هغه خو په ډوډۍ نه مړېده، هغه خو دومره ډوډۍ وخوړه چې د سنتو نه خلاف کار یې وکړ. ځکه د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې کله ډوډۍ خورې نو درې ځایه که خېټه، یو ځای کې ډوډۍ ور واچوه، بل ځای کې اوبه ور واچوه او په درېیم ځای دې هوا له پرېږده چې دا ساه پکې الې رالې. خدای ته وګورئ اوس پکې تاسو له ساه هغه ځای پرېږدی، هغه اوبه خو پرېږده، د اوبو ځای خو پکې ختم وي، د اوبو ځای پکې نه، خو د ساه ځای هم پکې مونږ بند کړو. نو بیا د ګرځېدو نه یو، د مانځم نه یو، جومات تم چې راشو نو په سنت او په نفلو نه پوهېږو، په پوړ رغړو رارغړو. سار مانځه له جینه شم پاسېدې، څه دم درود راته وښایه چې سار مانځه له پاسم. هلکه د دې خو ډېر اسان دم دی، ډوډۍ کمه وخوره نو سار به وختي پاسې. خو چې ته 15 ډوډۍ وخورې، ورپسې نور هم وخورې، نور هم وخورې، نور هم وخورې، نو ډوډۍ چې کله زیاته وخورې وجود کې صفرا زیاتېږي، بیا سړي له خوب ډېر وځي، پاسېدی نه شي. ته خو نبي علیه السلام چې کومه طریقه ښولې ده هغې کې چې کوم خیر و برکت دی، قسم دی که د دنیا ډاکټر دومره خیر درې درکړي. لږه ډوډۍ خوره، اسراف نه به خلاصې، صحت به دې ټیکي، خوب به ډېر نه درځي، وجود کې به دې بیدارتوب وي، ډېرو مرضونو نه به بچې، ډېرو مرضونو نه. نو دا خو سنت طریقه باندې ډوډۍ د څونه وخوړه، خو پکار دی چې د ډېره کمه د نورو خلکو نه هم خوړه، د دومره ډوډۍ وخوړه بابا مونږ خو یو شرمولو، ټول خلک لګیا دی ورپسې او ځای په ځای خلک دا پراپیګنډ کوي چې دا هغه بزرګ دی، دا هغه نیک سړی، دومره ډوډۍ څوک خوري. شافعي صاحب ورته بچې نو زه څه وکړم، زما خو میلمه دی، دا ورته ویلی شم چې ډوډۍ دې ډېره وخوړه، که دا ویم چې ښه ډېره دې راغوښتې شرمۍ مې، دا ورته کوم ځای ویلی شم، څوک و زم پې خفه یم، ما هم محسوس کړه خو زه ورته ویلی نه شم. د شپې احمد ابن حنبل شافعي صاحب ته وایي چې استاد جي زه چې سملم نو ما ته ځان له کوټه کې بستره واچوه چې بل څوک پکې نه، او چې ځان له کوټه کې ما ته بستره واچوې نو زه به سار وختي به ما بیا پاسوې او مانځله به جمع له ځو. وی ډېره ښه ده. امام شافعي صاحب هغه خپلو ماشومانو ته وایي چې ځان له کوټه کې بستره ورته واچوې، یو لوټه ورته د اوبو هم ډکه کېدی چې دې سار تهجد له پاسي نو 14 ورته اسان،
هغې یو کوزه ورته کېښوده او بستره یې ورته سمه کړه. سار چې شافعي صاحب رحمت الله علیه جومات ته د ته دروازه وډبوله، کوټې د کوټه ورکوله کوره ووت، لاړل مانځله. چې مانځله لاړل او واپس رالل، نو شافعي صاحب ته بیا هغه خپلې ماشومانې رالې، بابا ناشنا میلمه دې راوستی دی. ولې بچې بیا څه شوي دي؟ وی داسې زبرګ دې راوستلی چې دنیا کې دومره زبرګ بل نشته. څه چل شوی دی بچې بیا؟ وی ټوله شپه یې خوب کړی دی، تهجد یې هم نه دي کړی. ګوره د سنتو دور و. ماشوم به هم په دې خفه کېده چې زما په کور کې تهجد ولې ونه شو، زما کور کې پېشمني الله ته جړه ولې ونه شوه، ولې به خلق خوشحاله و، جون به د مسلمان خشته و، زندگی به مزیداره وه، د دین فضا به روانه وه، الله ته جړه به کېده. نن ټوله شپه مونږ په خوبونو سر یو، 2 منټو له مونږ خدای ته نه پاسو چې الله ته وجاړو چې یا الله زما جون ستا په اختیار، یا الله زما ساس ستا په اختیار، زما مال ستا په اختیار، زما بچی ستا په اختیار، زما هر څه چې دي دا وجود دا اندامونه ټول ستا په اختیار. خدای زه تا ته محتاج یم، زما دا ټول کارونه د دین په کار راولي. خدای ته محتاج یو لیکن جاړو ورته نه. دنیا کې چې یو سړي ته محتاج یې څومره واسطې ولې لټې، منډې ورته وې، غوښتنې ته کې ودرېږې، یو ته مینت بل ته مینت بل ته. خدای ته موږ څومره محتاج یو لیکن الله ته موږ هېڅ قسم مینت ونه کړو. وی بیګیا ټوله شپه خوب کړی دی. بچې تاسو ته څه پته ولګېدله؟ وی کومه لوټه چې ورته موږ ماسخوتن ډکه ایښودې وه چې موږ وللو هغه هم هغسې ډکه پرته وه. نو چې لوټه یې ډکه پرته وه نو اودس یې نه دی کړی. خوب نه پسې سړی را پاسې خو اودس کوي، چې اودس یې ونه کړو مونځ یې هم نه دی کړی. نو تهجد نه کوي دا هغه زبرګ دی.